لږ وړاندې کښېنه. ټپه به هم درته وکړمه. ته ښه شوقي یې. شال که دې وربل که دې پیکیا شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. شال که دې وربل که دې پیکیا شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. ستا که دا زما خبرې بدې شي ستا که دا زما خبرې بدې شي نو دومره خیرې وکړه چې ګونګی شمه. شال که دې وربل که دې پیکیا شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. وروره اخره کې یو پوښتنه درته کوم. عاشق خو به نه یې؟ یاره لږ کمه تم خپل دی یا پردي؟ خپل دی. زه الله دې ورسوي. نور څه وکړو؟ زمونږ لخوا نه دا یو دعا کېږي. زه یو طنز لرمه. راځه ورور. طنز دغه دی چې سترګې پټې کړم وطن نه وینم. دا ولې وطن نه وینم. خوله پټه کړي. خوله چې پټه کړم خوراک نشم کولی. شپې مالې المرد اسملم. شپې مالې المرد اسملم. المرد المار ته شپې مالې. ورځې به ستوري ته سمه. ورځې به هغه ته سم سیاره ته. حساب جایزه چی رقم اون آیفون میکشه جایزه او تو دکان میخوره 40 روپیه است. خب که یه چیزش برابر میکنی یک سیستم داره که از سر قیچی را برابر که دتور با سویچ محکم میگیری پیش میبرد قیچی میکنه موبایل میفته. تا هنوز کسی برنده شده؟ روز اولی یک تا آیفون بردن، روز دومش دیگه شه دین، روز سومش بود یک تا 24 الترا را بردن. یعنی خیلی واقعیت داره؟ جایزه را میته برشان دین روز برد نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشه ګران لیدونکو. الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه پل اسماعیل یا پارک شهر څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن څنګه چې وینئ څلورمه ورځ د اختر ده او ماشاءالله زموږ وطنداران او ځوانان وینئ راغلي دي اختر ورځو کې واړې پارک شهر کې جشن ونیسي یا خوشحالي وکړي. نو زه هم راغلم د اختر په مناسبت تاسو ته دلته یو خپرونه چمتو کړم او هیوادوالو سره خبرې وکړو څنګه تېر که اختر دا څو ورځې چېرته لاړو. بعضې ډالېګانې هم دا وروکه شعرونه یې چا یادو. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ تر اخره موږ سره مل اوسئ. یو څو انځوره وګورئ بل هغه به ورور سره خبرې وکړم. زموږ ملتیا وکړئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم اندې پارک شهر کې یو او خواته مې ځوانان ورونه هم درېدلي دي. نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو. د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ. ورونو ښه یاستئ؟ قراري د خپله ښې. شکر. ته ښه یې ورور؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یې؟ فضل دی الله. وروره ته ښه یې؟ الحمدلله شکر الله. بېشکه والا جوړ یې ورور ته؟ شکر الحمدلله. ته ښه؟ تاسو ښه یاستئ؟ شکر الحمدلله بفضل الله. شکر څه ښه یاستئ. نو ټولو په جمع یو نفر سره به خبرې وکړو. تا سره یا تا سره به خبرې وکړو. صحیح ده؟ ټول سره خبرې وکړو 15-20 دقیقې کېږي که نه؟ مشکل نشته. وروره اوله کې که ځان او د انډیوالان دی که ځان موږ ته راوپېژنې. سمه ده. زه عطیه الله یم بغلان ولایت نه راغلی یو دلته پارک شهر ته چکر لپاره او د اختر څلورمه ورځ ده. بس داسې چکر راغلی و ننګرهار خواته هم چکر و دلته راغللو چکر داسې بس
وخت د تیریږي ساعت هم ډېر تېر شو ښایسته ځای دی خوند هم واخیسته ډېر خوند هم واخیسته ملګرو سره یو بس دا ملګری دی که نومونه یې موږ ته واخلي دا ملګری مې زین الله نومېږي او نوم دې ورته واله ځان ورته معرفي کړه. عظیم خان عظیم خان او تاسو ورور نجیب الله رحیمی او تاسو دولت خان دولت خان بېشکه والا او ځان دی که موږ ته وویل عطیه الله مې نوم ده عطیه الله ودې ویلې عطیه الله ومې ویل. بس روزي تاثیرات تر اوسه پاتې دي پاتې دي چې لږ لږ دا خیر نو انده 15 نفره راغلي پنځه نفر راغلي یو موټروان راسره دغه هم زموږ خپل ملګری دی خپل ده او هغه په موټر کې هغه هم راړنه او ته هغه هم پارک یو د اوسه پورې خو لاړو موټر سټارټ کوي ګرمۍ ځو مونږ بغلان خو ځو بېرته بغلان خپل ولایت ته ځو څو وخت راغلي ولای د اختر دوم و که نه یا اختر دومه و دوم. اختر دومه راغلی و نو انشاءالله نن به بېرته ځو لکه نن بېرته ځو جلال آباد ته لاړې هغې باد ته لاړو کامې کې هم چکر ووهه پارک څه نومېده ناکامورا ناکامورا پارک پارک. او هلته لاړلو بس عکسونه ما اخیستل ساعت مو تېر که بس اختر ښه په خوند سره تېر شو دا خیر اوسې ورور نو لیدونکو ته هم که اختر مبارکي ورکوي موږ کامره ده په خدمت زمونږ ټول لخوا دي څوک چې مونږ ګوري بس ټول ته زمونږ د اختر لخوا د اختر څلورمه ورځ مبارک خیر اوسې ورور حکومه ډالۍ خو به نه لرئ تاسو ما دا ملګری ټوکه ټکاره شعر خیر سکور و نن بس ګپ لګئ هم لیدلې ډېر ډېر خوشحاله سو ټول مینوال ته ټول لیدونکو ته مې ډېر د اختر مبارکي وایو خیر اوسې ورور مننه زموږ ته وخت راکړه تاسو هم که د اختر مبارکي ورکوئ زموږ له خوا نه دې ټولو هېوادوالو ته د اختر مبارکي وایو د اختر څلورمه ورځ. خیر اوسې تاسو ته دې ما هم مبارکي او تاسو ورور که مبارکي ورکوئ کامره ده په ولې نه ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي که په داخل کې او که بیرون له وطن نه ټول ته د اختر مبارکي ورور زمونږ له خوا نه ټولو مینوال ته اختر مبارکي زیات ښه ډېر تاسو هم خوشحاله اختر غواړم ښه وخت او بې خطره سفر ولرئ خیر مننه تاسو هم ګرانو لیدونکو تاسو یو څو انځورونه وګورئ د پارک شهر بل هغه به زه یو بل ورور سره ودرېږم بعضې خبرې اترې به هغوی سره هم وکړو موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې السلام علیکم ښه جوړ دی صحت دې ښه ده شکر خپله ښه یې صحت دې ښه ده الحمدلله شکر ده فضل دی الله وروره څنګه نن راغلی پارک شهر ته نن له دې لپاره چې اختر ورځ ده د خپل ملګري سره راغلی یم چې دا ولمانځو او لږ ساعت هم تېر شي همدې لپاره چې لږ خوشحاله اوسو دا درې ورځ څه تېر شو دی اختر چېرته لاړې چکر یا نن هم اوله ورځ ده یاره پرون باران و بله ورځ هم راغلو لږ ساعت هم دېر شو خو بیا ونه سو ملګري نه و نن راغلو پارک شهر ته راغلو دلته لږ خپل د ساعت تېر کړو ډېر ښه ساعت هم تېر شو خوند هم واخیست. الحمدلله ښه ځای ده بهترین ځای ده که فضا ده او که امن ده امنیت ده او خوشحاله یو له دې امارت اسلامي نه سوري نه خوشحاله یم. خیر اوسې ورور له کوم ځای راغلی که دا موږ ته ووایې زه د ګلباغ نه راغلی یم چې عرصه ولسوالي مربوط ده ډېر او همدې کابل نه یم دوستان سره به راغلی یې که نه او خپل ملګری مې ده همدغه سره راغلی یم دلته لږ چکر د ماشینو کې کېناستلی یا نه و کېناستو سینما ته راغلو لاړو هلته او دغه نورو لوبې مې وکړې ښه ساعت هم تېر شو یو ډار شوی خو به نه یې کوم دانه کې والا د ډار ځای مو وحشت خانې ته لاړو هلته ډېر ښه د وحشت ځای و ښه خوندوره داسې یادګاري و لذت هم واخیست نه خوند هم خوندور لذت هم یې وړو ډېر ښه خیر خوند اوسې یې ورور وړو. مننه کور دې آباد. لیدونکو ته که د اختر مبارکي ورکوي کامره ده په خدمت لیدونکو ته اختر مبارکي وایم د اختر مبارک مونځ روزه هم قبول طاعت عبادت هم قبول نور هر چیرې اوسئ خوش و خوشحاله اوسئ السلام علیکم کومه ډالۍ خو به ورته نه لرې کوم شعر ټوکه ټکاره فارسی کې خپل ملګری ته مې یو ډالۍ لرم ولې نه کامره هم په خدمت و دوست آن است که جاودان باشد دوست آن است که جاودان باشد نه آن که مخصوص یک زمان باشد دوست نه چراغ است که خاموش شود نه مقام است که فراموش شود مننه له تاسو خیر اوسې ورور مننه تاسو هم زموږ ته وخت راکړئ کورم ودان ګرانو لیدونکو د موږ ملتیا وکړئ تاسو یو څو انځورونه د پارک شهر وګورئ راځه ورور راځه انځور مه ګورئ ورور سره خبرې کوو وروره ښه یې جوړې په خیر ساتم ښه دی که فضل د الله اوله کې که ځان موږ ته راوپېژنې زما نوم دی رحیم الله او د جلال آباد اوسېدونکی یم او کابل ته په چکر راغلی یم او اختر هم پیل کړی دی په خوشحالۍ باندې هم کړی او بس چکر ته راغلي چکر وغوښتل دوستان سره به راغلي او دوستانو سره یاران سره راغلي
ډېر ښه. هو جلال آباد د کومې ولسوالۍ څخه راغلي؟ جلال آباد خپله د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم دوسرکۍ نه نور راغلی. بس همدا دوسرکي ونیسم. ډېر ښه. هو څنګه خوند هم واخیست وام نه خیست؟ ډېر ښه ښایسته اختری دی والا بس په خوشحالۍ م پیل کړی دی او ډېر ښه تېرېږي ماشاءالله. جلال آباد کې څنګه و ځوانان؟ والا جلال آباد کې خو ډېر خلک چکر ته وتي دي نسبت د کابل نه هلته ډېر ګرم دی اختر او بس موږ چکر دی خوا او زما راځی او چکر کابل ته ووخو د کابل حالات وګورو چکر وخو یاران دوستان وګورو خپلو سره مخ شو بس رالو بنډار منډار هم وکړو دلته پارک شار ته رالو لږ ساعت تېري مالې وکړو. دا د خوشحالۍ شپې او د خوشحالۍ شپې ورځې دي بیا دې نه بعد وروره مصروفیاتي کار کې مصروف وي بیا داسې ورځ بله نه راځي دا اختر دی که نه د چکر او د خوشحالۍ ورځې او شپې دی بس په خوشحالۍ تېر وي. خیر اوسې ورور. او د جلال آباد کابل لاره څنګه و؟ د بارانو کې به کوم غر خو به بیا ښایسته والا نه ښه ښایسته وه رش مش هم نه و ښه ښایسته لاره یله وه ازاده لار رالو خو بس یو دوه ځای کې ټکرې شوي وو بس یو دوه موټرې دغه شوي وو الله خفه شو ورته خو بس دا د ډریورانو د بې احتیاطي لامل دی چې باید ښه ډریوري وکړي تیز رفتار دې ونه کړي ښه په ارامه دې راشي او بل اختر دی خلک ځي راځي مثال رش مش جوړېږي باید په ارامه راشي. خیر اوسې ورور مننه. لیدونکو ته که د اختر مبارکي ورکوې موږ کامرې بس زما د طرفه څوک په داخل کې دی او په خارج کې دی زما د طرفه غونډو ته د اختر مبارکي وایم او خدای پاک دې د دې د روژې مونځونه او تراویح په خپل دربار کې قبول کړي. امین. خیر اوسې ورور. او کومه اخره کې خو کومه ډالۍ خو به نه لرې؟ ولې نه یو شعر ډالۍ کومه او بس میگه عاشق هستم هیچ پشیمان نیستم عاشق هستم هیچ پشیمان نیستم تا به عشق نرسیدم هیچ مسلمان نیستم. واه واه دا څه خطرناک شعر بس دغه شعر مې ډالۍ کو بس خیر اوسې ورور. نور خدمت یې موږ ته ورونه همداسې موږ سره ودرېدلې خبرې مو کړې همدا موږ ته اړ شوی کورم ودان. ګرانو لیدونکو د موږ ملتیا وکړئ تاسو یو څو انځورونه وګورئ د پارک شار. ګران لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم خواته مې ځوانان درېدلي دي نه پوهېږم د کوم ولایت دي د پارک شار کې یو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ. وروره ښه یې؟ ښه یې جوړ یې ساعت دې ښه ده؟ شکر دی چې ته راته جوړ یې. اختر دې مبارک شه کالي دې مبارک شه. ستا دې مبارک او ستا د کارمندانو او ستاسو ټولو هېوادوالو دې مبارکي. مننه کور دې ودان. ورور د کوم ځای راغلی؟ زه له خوست ولایته راغلی یم. ډېر ښه. څو نفره د انډیوالان به ستاسو وي؟ او زما سره زه او زما انډیوالان او کلیوال هم زما سره راغلي دي. ډېر ښه. څنګه و هلته خلکو اختر نه خوند اخیستی نه؟ هو ولا هلته هم اختر ښه هر څوک چې خپل ولایت کې ډېر وګرځي بیا یې زړه کېږي چې بل ولایت ته لاړ شي. نو موږ کابل ته راغلو کابل نه لاړو ننګرهار ته ننګرهار نه بیا کونړ ته لاړو اوس بېرته بیا کابل ته راغلو بعد دې نه بیا پلان دی چې لاړ شو خوست ته. خوست ته لاړ شئ. دا درې ورځې په چکر ولئ نو؟ هو دا درې ورځې زموږ د چکر ورځ وې. ډېر ښه. نو کومه ډالۍ که لرې لیدونکو ته کامره دې په خدمت او که نه لرې اختر مبارکي هم کوي هغه دې تبه کوم شعر ټوکه ټکاره طنز داسې ده چې زه یو طنز لرم. راځه ورور. طنز دغه دی چې سترګې پټې کم وطن نه وینم
وطن دا ولې و وطن نه وینم او خله پټه کی خوله چې پټه کړم خوراک نشم کولی شپې باندې المره ته سملم شپې باندې به المره ته سملم المره ته المار ته شپې باندې ورځې به ستوري ته سمه ورځې به هغه ته سملم سیاره ته بس تن زمانده او همدا طنز و زما خیر وسه ورور مننه اختر مبارکي کلیدونکو ته ورکه کامره ده په خدمت بس ټول لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم اور ودان مننه تاسو دغه شی وش بس زما ټول لیدونکو ته د اختر مبارکي ورکوم خاصتا د خوست او د کابل د ټولو افغانستان هیوادوالو ته د اختر مبارکي ورکوم او په اخر کې وډالۍ زه ټول د افغانستان ولس ته ورکوم هغه زمونږ د خوست ولایت یو شاعر دی مطیع الله تراب نومي شاعر دی خلک هم پیژني دغه یو شعر دی وایي یاره نور څومره انتظار دا ستا دپاره وکړم او منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکړم د هغه رسې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سر خوړل انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي او دلته چې هر څوک راشي ځان سره توپک راوړي او د دنیا لوی بشر دوستان خو چې دلته راشي حتمتاین او شروان خو چې دلته راشي تر چنګیزخان او منګول خان علاقو خان جوړ شي یا راجا سنگ یا ګوټ تیمور یا ګونګیر خان جوړ شي څه خپله موږ د سر خوړل یا کل سر ته ناست یو نورې ته سیوری جوړو په خپله لمر ته داسې یو نو ډلګۍ جبهه جبهه تنظیم وطنه په شرق او غرب شمال جنوب باندې تقسیم وطنه سل سره شته ولې د سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو زرګر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کورم ودان خوشحاله سلو تاسو هم ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د پارک شهر ګینزون ته راغلو او دلته یو دانه د پارک شهر کارکوونکی موږ سره ولاړ ده دوی سره باید د خبرې اترې لرو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ بیادر خوب هستی شکر بخیر باشی جان صحتت خوب است شکر جان جور بخیر عیدت مبارک عیدتان مبارک بخیر باشی بیادر چطور جمع جوش هموطنا میاید روز عید نمیاید؟ والا روز اول دوم عید خوب بود فعلا کم از نفر نیست قدر کم است فعلا نه؟ فعلا دقیقا نفوس کم است کم از دین روز بخیر جازی طرف معلوم نمیشه سعی کنی یعنی جای نبود بسیار خوب شما رخصتی نکردید در روزی؟ نه غریب کای رخصتی داره والا ایگا پاستک ما مینا متوسایکو هم 3 روزی با هموطنا گزارش جور میکنیم دیگه بیادر یک ذره اگه معلومات بدی چی ماشینا داره شما در گیمزونتان؟ موتر است موترسیکل است تفنگچه جنگی است جایزه است هر رقم ماشینا است حساب جایزه چی رقم اون آیفون میکشال است جایزه اون تو توکن میخوره 40 روپیه است خب که یه چیزش برابر میکنی یک سیستم داره که از سر قیچی را برابر که داتور با سویچ محکم میگیری پیش میبرد قیچی میکنه موبایل میفته تا هنوز کسی برنده شده؟ روز اولی یک تا آیفون بردن روز دومش دیگه شه دین روز سومش بود یک تا 24 الترا را بردن یعنی خیلی واقعیت داره؟ جایزه را میته برشان دین روز برد نفر نقد میته چیه کدام مراحل داره؟ ببره میته برش موبایل بخیر باشی بیادر که با ما وقت دادی با بینده ها اگه عید تبریک میگی کامره ما در خدمت عید تمام ملت افغانستان مبارک باشه بخیر باشی تو خوب هستی بیادر؟ خوب هستی بخیر علیکم السلام صحتت خوب است؟ بخیر شکر چطوره کاروبار؟ حالا خوب است دیگه عید از دیگه کلا میای با استراتژی کردن گیم زدن کلا استراتژی خدا میکنه جمع جوش یعنی زیاد است دیگه آره دیگه تا 12 یک کنی به شب هستیم با شما هم دیگه نوکری ستانم یک کنی بجه شب دیگه این دیگه ما میایم اینجا کمکی هستیم گروه کمکی گروه کمکی است برو خیر ببینی بیادر
این دیگه تبریک میگی به بنده ها و تمام وطندارای عزیز چیزی که در خارج چیزی که در افغانستان است و تمامشون اینجا تبریک میگیم. بخیر باشی به شما هم تبریک وقت خوش. برو خیر. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم تاسو. تاسو هم مبارک. ساعت هم خدا. شکر دا خپل خیر. مننه. تاسو خیر ماما. شکر الحمدلله خپل خیر. خاص تاسو. شکر الحمدلله خیر. شکر څه خاص دی. نو څنګه اختر مول مانځه؟ ولا اختر خو ماشاءالله ښه اختر و ښه د خوشحالۍ ډک اختر و بس مانځو لګیا یې پکې نو ډېر ښه. نو ورونه راغلي سم کېږي یو بل سره دا مې پلار ده او هغه د لغمان نه راغلی د عمه زوی په حساب باندې مېلمه ده. مېلمه ده. خوشحاله سلو. نو پارک شهر ته څنګه راغلی؟ دا پارک شهر ته خو راغلم مالې راځئ نن د هفتې ورځ لږ چکر به مو او بل ساعت به هم لږ زره تېر شي همداسې لږ چکر به مو بس همدې له خاطره څنګه دی درې ورځو کې چېرته چکر نه و تللی؟ یاره درې ورځو کې تللي وو پغمان طرف ته تللي وو بس سنګرهار طرف ته تللي وو خو بس هلته هم اختر ولمانځه بیا دلته راغلو دې پارک شهر ته بس اختر ده نو خوند مو واخیسته؟ خوند مو واخیست ډېر. ډېر ښه. ماما څنګه تاسو اختر څنګه ولمانځه؟ والا چې وګوره په اختر کې خو زه په کور کې وم کور کې لږ زره هغه مریض و لږ زره معدې باندې مې راغلی بوج او په اختر کې نوم تللی دغه نن بس ویله په راځي ځو یو چکر و ما راځي بس راغلو دغه پارک مارک هم لږ چکر به کوو او اوس به ځو داسې بس هغه پلو دغه پاس هغه پلو پارک ته بلته مو بغه شو ډېر ښه. پاس پلو ځای خوا او بس همدلته هم دغسې بس یو هغه هم وکړه نو خوند مو واخیسته که نه؟ خوند هم واخیسته و. زه ډېر ښه الله دې شفا درکړي. وروره څه خبرې و لغمان پلو؟ الله رحم و خیر خیرت دا ساعت ښه اختر د خوشحالۍ اختر و بس آرام آرامي و. خلک اختر ولمانځه؟ او شکر الحمدلله هر څه خلک په چکر راوتي وو. خو په چکر خپل لغمان خپله د چکر ځای ساحه شنه هغه ده او بس ښه شکر الحمدلله ښه اختر تېر شو. لغمان کوم ځای نه راغلی ورور؟ د قرغۍ ولسوالۍ نه. قرغۍ ولسوالۍ. او هغه هم ډېر ښایسته ځای ده. ښه د چکر ښه د میلې ځایونه دي ښه. دا خیر اوسې ورونو مننه څه موږ ته هم وخت راکړه. لیدونکو ته د اختر مبارکي که ورکوئ موږ کامره ټولو ته څوک چې موږ د تلویزیون دی چې مریضان د الله دې ښه کړي او څوک چې مشکلات یې هغه دې خدای په امن کړي او بس ښه خوشحالي ورته غواړو. تاسو ته هم ښه اختر غواړم. خوشحاله اوسئ. مننه. خیر اوسئ ورونو. ګرانو لیدونکو دې موږ مالتیا وکړئ. تاسو یو څو انځورونه د پارک شهر وګورئ. بل هغه به یو بل ورور سره ودرېږم هغوی سره به هم بعضې خبرې اترې وکړو. د موږ مالتیا وکړئ. وروره ښې ښې جوړې په خیر وروره. اختر دې مبارک شه. دا دې مبارک وي تا ته بیا د همکارانو ته او خپلو ترې زمونو ټولو هیوادوالو ته دې مبارک وي. ډېر ښه. مسافرو ته مبارکي ورنه کړه. مسافرو ته خاص مبارک وي دا اختر او هیله ده چې خپل وطن ته راشي خپل وطن په خپله آباد کړي. ډېر ښه. وروره له کوم ځای راغلی دا موږ ته ووایه. مونږ خو چې له چرسیانو راغلي یو دلته وغوښتل چې لږ ذهن مو فرېش شي او دلته لږ چکر ووایو خپلو ملګرو سره. ډېر ښه. او دا ورور هم څه کېږي؟ ښه یې ورور؟ شکر د ورور ته ښې جوړې. سم کېږي دا؟ دا مو د تره زوی ده وغوښتل چې دا مشر شي مونږ راولي پارک طرف ته. تاسو راوستل؟ واله بس زه هر اختر کې بس دوی سره ځم او چې هر ځای وي بس دوی بیا یم او چې تفریح وکړي تر څو خوشحاله اوسي او دوی مکتب وکړم اول نمره ده دویم نمره او دریم نمره ده. شک دا والا ماستران مې پیدا کړي. ښه یې ورور؟ ښه جوړې ورور په خیر یې. ساعت ده ښه ده؟ عادت ښه. شکر. ته ښه یې ورور؟ ښه یم. ته ښه یې ورور په خیر یې؟ فضل د الله. خو ښکلې نومونه هم که موږ ته ووایې. حسیب الله سادات. او ته ورور؟ عزیز الله سادات. عزیز الله سادات. ته ورور نوم دې ونه ویلې؟ عین الله. عین الله. ډېر ښه. خوشحاله سلو. څه ډالۍ لرئ لیدونکو ته؟ بس الله مو خوشحاله او تر څو چې په افغانستان کې همداسې سوکالي او سوله وي چې تر اوسه وکولی شو چې نور ولایتو ته هم همداسې لاړ شو چې خوشحاله اوسه او بس دا همدا مو غوښتنه وه بس. خیر اوسې ورور. کومه ډالۍ لرئ لیدونکو ته یا نه؟ یا اختر په عیدي حساب؟
ولا بس د خلکو نه مداخله ده چې لږ ښایسته ځایو ته لاړ شي نورو ولایتو ته د چکرو لپاره چې لږ ذهنونه پرې شي د جنګونو خلک ارامه شي او دا سوکالي دي وي او طالبان نه مداخله ده چې د جنکیو مکتبونه هم په خلاص کړي تر څو جنکۍ هم په ټولنه کې یو څه ونډه ولري. مهمه نقطه همدا ده. بالکل. او خیر اوسې ورونو تاسو کومه وینا لرئ کامران په خدمت؟ نه خیر تاسو؟ نه خیر. کامیاب اوسئ هندسې اول نمره تر آخره کامیاب اوسئ. ډېره مننه بس څه خدمت وي مو ته بس همدا روغه جوړه هم لیدلې هر شی ده. خدای په امان. خدای په امان. ګرانو لیدونکو بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم خواته مې ورور ده وطندار مې هم د جلال آباد دی که نه او نو د اختر په مناسبت تاسو ته یو شعر ډالۍ کوئ زموږ ملتیا وکړئ. قصې ډېرې وې یوه قصه یې نه کوله یو طرفه مینه وه هېڅ مزه یې نه کوله چې ما ویلې وې هغه سندرې ټولې زده وې چې ما کوله نو هغه ټپه یې نه کوله او روغ رنځور خو خراب حال مې بیخي مه وایه خلاص ورته ووایه چې هېڅ ګیله یې نه کوله. واه واه ماشاءالله. شاعر نوم هم که موږ ته واخلې دا یې چا و یا د خپل دی ده؟ دا د منیر منیري. منیر منیري. خیر اوسې ورور راځئ نه تاسو مو وړاندې ماشاءالله اختر دې مبارک. ستا دې مبارک ټول هېوادوال کالي دې مبارک شه. ستا دې مبارک. راځه ورور نه تاسو دواړه مو کته خوندور کالي ګنډلې د مالو در تاسو سره مې ته دقیقه خبرې وکړو. کنه موږ ننګرهار ولایت نه راغلي کابل ته کامې ولسوالۍ نه. کامې نه راغلي. تر کوره نو چکر راغلی تر لپاره شخص چکر وو. تر کار لاره اختر مبارک مو ته. اختر مبارک مې کړو چې ته مختار مبارک وکړه اوس راغلی چکر ته. ډیر خوند ما خسنن خوند ما پرون راغلی نو خوند واس به ځکه ورته کامل. ډیر او دا ورور د سکیږي دا کالي دان ترځوي دا خو ترځوي یا بل دان ترځوي اډوا درې واره ترځوي یو درې کاکاګان وي د دوو درې کاکاګان بیل بیل هر کاکانو یو زوی راغلی هر کاکان یې راغلی. ډیر ښه مننه ورور. کوم شعر کې ډالۍ کوئ لیدونکو ته کامران په خدمت. وزیر شعر د اختر ټول مبارک شه او کوم مسافر وي کو د یار په خوا کې وي دا ټول هېوادوال ته مبارک وي زما ډالۍ وي. تاسو کوم شعر نه لرئ؟ شعر ډالۍ کو اختر د هغه چې اختر وي چې مټۍ واخلي او خواښې کړه ځینه. واه دا ده څه خوندورو. ته خو به نه لرې؟ زه خیر اوسې راځه او دا شعر دی زمونږ د ماما زوی ته ډالۍ وي د یو غم زغملو حوصله ورپکې نه وه ما قرض شراب څکلي و نشه ورپکې نه وه حیران په ګودر کې پیغلې وي او شور یې نه و خو وروسته مې رایاد شو چې هغه ورپکې نه وه او ما داسې لاس هم خښ کړ چې سر و تنه یې نه وه ما داسې مونځ ادا کړو چې سجده ورپکې نه وه. څومره خوندور. د دې شاعر نوم هم یاد دی نه؟ دا هماغه منیر منیري. بېشکه والا دا منیر منیري د کوم ځای ده؟ پاکستان دی. پاکستانی باندې افغانستان دی او هلته اوسېږي پاکستان کې. ها مسافر به مسافر دی مهاجر شوي دي. ډېر افغانستان ته هم راغلی ولاکه پوه شوم. بله ورځ راغلی او په ننګرهار ولایت کې نارنج باغ مصاحبه کې مال ته راغلی او بس شعرونه پکې وال راغلی او مېلمه شوی و. نارنج باغ هغه مېلې ته به راغلی هغې بس مېلې ته راغلی او هغې کې شعرونه یې ویل. ټول افغانان شاعران هم راغلي هغې هم راغلي پاکستانیانو سره بل هم راغلي د شعرونو ډالۍ ډېر شعرونه خلکو ته ویل. خوند مو واخیستې تللي ولې تاسو؟ هو تللي خوند ته واخیستم دلته راغلو. ډېر ټپه به هم درته وکړمه. ته ښه شوقي یې. شال که دې وربل که دې پیکې شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. شال که دې وربل که دې پیکې شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. ستا که دا زما خبرې بدې شي ستا که دا زما خبرې بدې شي نو دومره خیرې وکړه چې ګونګی شمه. شال که دې وربل که دې پیکې شمه او زړه مې وایي ټول درنه لوګی شمه. ورور اخره کې یو پوښتنه کوم عاشق خو به نه یې؟ یاره لږ کمه ته هم خپل دی یا پردي؟ خپل دی. زه الله دې ورسوي نور څه وکړو زمونږ له خوا نه دا یو دعا کېږي. بس دا زه ورور څه کاروان د شاته پاتې نه شي صحت دې ښه ده؟ شکر تاسو ښه اختر مبارک شه. اختر دې مبارک شه مونځ روزۍ دې قبول. تاسو دې قبول شي ډېره مهرباني او دا شعر مې ویلی دا یې ملګرو ته ډالۍ وي یارانو ته. یاران خفه دي خو پس یاران خفه دي
والله رانه ورخطا شو زه خیر وی ګوره ته یو دفعه خفانه شو نه ولا خفه سم تو دا ور د یاران خفه دي دوستان و یاران خبرې خو زړه نه ویستري نه یو زمون د غمر ګران چې وري خامخا به راځي به به ماشاءالله دغه مده ډالای مننه ورور کورم ودان هیڅ خبر هم نه ده که شعر وایي کامرم په خدمت سلام علیکم ورور اختر مبارک موز روزه هم تراویح دی قبول شماله خیر اوسه کالی دی مبارک شه کالی مبارک شروع اسکر دی مبارک شه کورم ودان تاسو را مننه خو کله نوم هم کوم ته نوم شاهد الله د ننګرهار ولایت نه یم دا ورور افغان دربار چینل په یوټیوب کې نشر وو او بخینو الله دې وبخنو شاهد الله دې ورور ننګرهار نه راغلی چکر دا او سمرګلو ما چکر مو کړو خوندم واغسنن خوندم واغسنن دغه د نن وتی چکر مو کنه بګو خبر دراو واشدناک کوټې ته بدل نن وتی ولا چې واشدناک کوټې ته درس یو بدل لا لا ورور شکر دې ډیر او مننه کوم شیر لري لیدونکو ته ولا دا ورور نشله دی یو شیر وای نو درته ډالې یو ماته ډالې کا یو ماته ډالې کا یو بټوله ته ډالې کوم مشکل نه لري وای چې څومره لري خواږی خلک او چې رانږدې شنو تر اخر شي خلک د چا اجرې د ملمانه نه راځي او د چا په زړه کې ملمانه شي خلک او د پښتنو دغه یو کار مې نه خوښېږي چې کله مړ شي بیا درانه شي خلک ولا دا خبره خو رښتیا ده مننه ډېر خوندور شعر خوشاله شو د نن څخه تاسو نه هم او کلیدونکو ته اختر مبارکي ورکوي ټولو ته اختر مبارکي کوو دا شکر دی زموږ وطن کې امن راغی او خپل وطن نه زور دی موږ تختې همدلته وطن را جوړ کړي هر ځوان چې ګوري په منډه دی او موږ ټول هم دا خوښ دي چې خپل وطن کې اوس ان شاء الله سوله راغله او تل پاتې سوله وي د خیره ټول د اختر مبارک نه تختې نه چې مو کو تختیم دا وطن څوک څه کار کوي خپل وطن کې کار ته چا څه کار کړي او څوک څه کارګر سړی نه یالته هم کار نسکا حالت ایرانیان دوست په بد حالات کې خال افغانیان کوي کوم چکر ته لولي نه ورور متلای او ترکیه پورې او حالت ډیر زورولای او کانزاګان کوي هغه کوي بد را ورته وای ټول افغانیان د افغاني په نوم سپیته نه د افغاني ته سپای وای سپای جیک صدا کار وکړه کانزاګان کوي هغه کوي ډیر ظلم ده څوک څه کار کوي دا خپل وطن کې کار کوي دلته دونه پریمانه کار ده څوک یو کوي کارګر سړی او چا کار نه کړي بلد نه یال تلاش بيخي ورته سخته ده او نو هر سړی هغه د کارګری خپل وطن کې کار کوي سي هر رقم کاری شرم په کار نه ده نرانی وندې کار ته پیدا شوی کنه او دا څنګه او خیر اوسه اختر مبارکي کلیدونکو ته ورکړئ ټول دی وادوال ته تبریک وایم او راغلو د چکر مې چکر وکم راځه د خاطر من د کابل ولایت قرهباغ ولسوالۍ نه راغلی اسو ډېر لږ ځای تر کوم ځای موږ هم د ننګرهار یو ورور دا صحیح ده کس څوم لیدلې سکار خدمت کورم ودان څه خدمت موږ ته خوشاله اختر ولري ولې نه اوس بل ته وخایم ګرانو لیدونکو دا ودی موږ د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه چې سیلاب راتواله تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم خو خچاري خوشاله اختر ولري